رحمان الرحیم شروع کوم په نامه د هغه ذات چې عام مهربان دی په دنیا کې او خاص مهربان دی په آخرت کې. وای اغیار چې د دوزخ جبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم. مینوالو څو ورځې مخکې تاسو به کتلي په میډیا باندې چې مختلف دوکانونو باندې هغه کوم ساین بورډ چې کوم دي هغه په پښتو ژبه کې هغه تبدیلیږي، هغه پښتو ژبه کې لیکل کېږي. نو په دغه باندې موږ هم کار شروع کړی و. څه وخت مخکې موږ په دوکانونو ګرځېدو، هغه نمونه موږ واخیستل، هغه بیا موږ چې کوم دی خپلو مشرانو سره هغه شریک کړل او هغه پښتو ته بدل کړل او باقاعده په هغې باندې موږ بیا کار شروع کړو. نو نن هغه دوکانونه چې کوم دی هغه نومونه هغه کمپلیټ شول او هغه ټوټل موږ بدل کړل دلته په خپل کلي جلبۍ کې. دا څنګه موږ د دې شروعات وکړو، نو دا د هنر کور په نوم باندې یو تنظیم دی په سوات کې چې د هغې باقاعده اجلاس کیږي د امجد شهزاد صاحب په ځای کې. دغه شان دی د هغې هنر کور په نوم باندې کوم دی واتساپ ګروپ هم موږ جوړ کړی دی چې په هغې کې موږ سره د مختلفو ځایونو ادبي ملګري دي، د امریکې نه، د دوبۍ نه، د قطر نه او داسې نور ځایونه موږ سره پکې ملګري شامل دي. په هغې کې یو ملګري چې کوم دی دا تجوید پیش کو چې کم د دوکانونو نومونه چې کوم دي د په خپل کلو کې دا مونږ پښتو ژبې ته واړوو. نو په هغې کې موږ سره ایجاز یوسفزی، ډاکټر مشتاق صاحب او امجد شهزاد صاحب او داسې نور ملګرو چې کوم دی هغوی مشوره وکړه او بیا د هغې دپاره دا هغوی یو فیصله وکړه او په هغې باندې کار شروع کړو. نو دا کار چې کوم دی دا ړومبی د بونیر نه سټارټ شو او بیا دغه شانتې په چارسده کې وشو، په صوابۍ، پېښور، مردان او دلته موږ په خپل کلي کې هم دا کار شروع کړی او دا شکر دی نن مکمل شو. د دې کار مقصد څه دی؟ د دې کار مقصد دا دی چې زموږ ژبې ته ترقي ملو شي، زموږ ژبه عام شي، خلکو کې د دې ژبې زده کولو چې کوم دی هغه شوق راوچت شي. دا کار کې موږ سره چې چا لیکل وکړل دلته ندیم صاحب موږ سره ولاړ دی چې زما استاد هم دی رسکوله، دی موږ سره په دې کې پوره مرسته وکړه او ډېر په مناسب پیسو باندې دی موږ ته هغه لیکل وکړل او دغه موږ سره دی کار کمپلیټ کړو. نو دی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو دا کار چې تاسو وکړو، دا لیکل تاسو وکړل، دې ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ نو یو ښه اقدام دی، ښه مطلب کار دی چې پښتو ژبې ته مطلب ترقي میلاو شي او دا ساین بورډونه د دې خبرې علامت دی چې انشاءالله دا کار به مخکې ځي او دې کې بس دغه نه راځي، څه کامې به نه راځي. حاجي دا کار چې تاسو کولو، دا لیکل مو کول، نو د عوامو طرف نه تاسو ته څه دغه ریلیف میلاوېدو که نه؟ هغوی تاسو ته څه ویل؟ د هغوی په دې باندې څه رایه وه؟ نو مخکې خو څه ناڅه عوام زمونږ لږ دغه هم دي او بیا چې دی نو ښه د هغې راته راکولو. مطلب دا دی چې مونږ کار کولو نو مونږ ته یې باقاعده هغوی په خپله مونږ سره د دې خدمت هم کولو، مدد هم کولو. تاسو وکتل چې دلته ټول لیکل هغه شکر الحمدلله هغه کمپلیټ شول او په ټول کلي کې تقریبا موږ 40 دوکانونه چې کوم دی هغه وکړل او موږ سره دغه فنډ په حال او انشاءالله کوشش مو دا دی چې بیا نور لیکل هم دلته وکړو او هغې دپاره موږ پیسې را جمع کړو. تاسو ته هم دغه خواست کوم چې تاسو هم په خپل کلب کې دغه لیکل وکړئ. ځای په ځای چې کوم دی په دوکانونو باندې انګلیش کې یا په اردو کې نومونه لیکل کېږي، نو هغه به هغې په ځای خو چې پښتو کې وشول. پښتو زموږ خپله ژبه ده، نو په دې د وجې به په خلکو کې د پښتو زده کولو شوق هم پیدا شي، ځکه چې زموږ ټول تعلیم یافته خلک دي، 14 به یې کړي او چې پښتو لیکل نه کولی شي او نه ویلی شي، نه لوستی شي پښتو. نو د دې سره پښتو ژبه ډېره ترقي کوي. تاسو ته هم دغه خواست کوم چې دغه لیکل په خپل کلو کې وکړئ، د دې لپاره راغونډ شي. دومره خرچه پرې نه راځي، ډېره لږه خرچه پرې راځي او په خپل کلو کې دغه لیکل وکړئ. ډېره مننه. السلام علیکم.